ما ستاسو مخکې د 15مې سپارې د سورة بنی اسرائیل یو 3 آیاتونه تلاوت کړ. الله جل شانه فرمائی وکل انسان، ہر انسان کاغا مسلمان دے کافر دے نیک عمل دے بد عمل دے ہر انسان الزمناه طائره وابچو دل منگا عمل نامه دو فی عنقه پسٹ کے ہر یو کس تبا لخپل زندگی چه سمرا اعمال دی سمرا فرشتو لکل کڑی دی دا ټول بدت بغاړه کې واچول شي ونخرج له يوم القيامه كتابا او الله وی دته به مونږ یو کتاب ورکو دله به مونږ یو کتاب ورکو یلقاه دته به مخامخ وی ا کتاب به د تخکاری منشورا کلوبی عمل نامه بغاړه کې واچول شي او دله به یو کتاب ملو شي او بیا ورته الله فرمایي اقرا کتابک دا خپل کتاب پڑھو کا دا خپل جو صدی کڑی دی دا پڑھو کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا ننستا نفس پتا بانے حساب کا ان کے کافی دے پخپل حسابو کا ذرا سر حساب نہ کو داستا جی کم کتاب دی پدی کی جیسے لکلی دی دا پخپل پڑھو کا فیصلہ دان لا پخپل ہوگا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا زما عزت مندو پدی خبر بانی ز سوچو کم تاسو سوچو کے چی مال زما کتاب ملوشی زما عمل ما تخکارشی زما پا عمل کی بسی زما زندگی بسی زما دخپل زان خلاف سنگا فیصلہ کوم حدیث پاکی یو واقع را دی مسلم شریف دا واقع راگشتی دا اگود حدیث تے یو کسب اللہ راولی دا تمام حشر پا مخ کی او دا بیو کم سل کتابو نوی او کتابونه بمدا سی واړه واړه نه یو کتاب به دومره کمد د بصری څومره چې د انسان نظر لګي د نظر په مسافت باندې به یو کتاب وی او دا به یو کم سل کتابونه حدیث پاک کې راځي حضور علیہ السلام فرمایي دا ټول کتابونه بعد د ګناهونو نه ډکی ټول به ګناهونه زنا دسترګو زنا قتلونا شرابونا دا ټول به د ګناهونو نه ډکی دا حدیث حواله باندې خبره الله رب العزت به دې غواړي او ته زما بندا دا یو کم سل کتابونه دي هر یو کتاب دومره دی چې څومره ستا نظر لګي دا ټول د ګناهونو نه ډک دي پدې کې یو ګناه داسې وخیا داسې یو ګناه وخیا چې تا نه دا کړي او فرشتو لیکل دا داسې ګناه پکې وخیا تا نه دا کړي او فرشتو لیکل دا شتا پکې نه یا الله دا خو داسې ګناه خو پکې نشته ما نه دا کړی او فرشتو لیکلی دا ټول ما کړي دي ښه زما بنده داسې یو ګناه راته وښیه په دې ګناهونو کې چې تا لږه کړې ده او فرشتو زیاته لیکلې ده تا لږه ګناه کړې ده فرشتو زیاته لیکلې ده داسې راته وښیه وی الله داسې هم پکې نشته چې څومره مې کړې ده او ما کې لیکلې ده اوس په څه کې دی خو بس دل لاریان دی یو کم سل کتابونه دي دا ټول د ګناهونو نه ډک دي چې څومره مې کړې ده او مغې لیکلي دي داسې پکې نشته چې ما نه ده کړې او فرشتو لیکلې ده یالله بس کړي مې دي هلته خو د اقرار نه بغیر بل څه شته نه اقرار به کې خامخا انکار خو نشي کولی ښه دا تا ولې کولی یالله بس کړي مې دي الله اکبر حدیث پاک را دی حضور علیہ السلام الله رب العزت به درته وفرمایي زما بنده ستا ما سره یو امانت دی تما سره یو امانت دی او انکا لا تظلم اليوم نن با پتا ظلم نکی ستا سره یو امانت دی یالله څه شي دی الله رب العزت په یو کاغذ باندې لا اله الا الله ټول وای لا اله الا الله محمد رسول الله په دې یو کاغذ باندې با د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه لیکلی وی الله بوتی داستا ما سره امانت دی تا یو ځل ډیر اخلاص سره ډیر محبت سره د لا اله الا الله اقرار کړو امازان سره ساتلې نو دی بوته یا الله یو طرف ته یو کم سل رجستری دی د ګناهونو هر یو رجستر د نظر په مسافت باندې دی خواره کوټه کاغذ دی او باقي لا اله الا الله لیکل دا نو د دې لو یو کم سل رجستر په مقابل کې بدا کاغذ کارو کې الله وته دا یو سا
او تلی دی میزان ته یو سو دا اوتلا دې بو یا الله د دې په مقابل کې به دا کاغذ څه کارو الله ورته فرمایي یو خو سکنه د الله بنده زما بنده یو خو سکنه اوتلا حدیث پاک کې راځي حضور اسلام چې کلا دا اوتلی نو د لا اله الا الله چابړې دا به پزمکه پروتي زمکه دا به نخوځي او د یو کم سل رجسترو چې کم چابړې دی هغه به بروخي دي هغه بروخي خبره ختمه نه ده چې کله واپس وروړي یا الله تا خو ما ته پته نه وه د لا اله الا الله د دې وزن خو ما ته پته نه وه چې په دې کې څومره وزن دی یا الله ته څومره رحیم او کریم ذات دی ستا د نوم څومره لوی عزت دی ستا نوم څومره وزنی دی نو بیا به الله اعلان وکړي یا به الله اعلان وکړي خان وی د دا یو کم سل رجستر کې چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ګناهونو په عوض کې ولا چې کم دی یو نیکي ورکړي فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات نو زما عزت مندو کچره زمو ستا په عمل نامه کې یو ځل د اخلاص سره خو زمونږه کلمه څنګه ویلي اکثر خلکو کلمه غلطه ده اکثر خلکو له کلمه نه وردی لا اله الا الله محمد رسول الله عوام اکثر داسې وي لا اله الا الله محمد رسول الله داسې وي نو الله فرمایي وکل انسان هر یو انسان الزمناه طائره فی عنقه وا بچو موږ ته عمل نامه د په سټ کې او کتاب بول ورکم او تم اقرا کتابک نن خپل کتاب په خپل پڑھو کا نو هي کې به زما عزت مند زما صاحب اعمالو کې کلمه دا هم چې کم دی زړه باندې نه تبلیغ والا وایي کنه چې دا کلمه زړه ته کوشي زړه ته نه کوزي کلمه ته کوشوا ستاد اعمال به اصلاح کیږي تب د